شهزاده شاهد عبدالله ته د پیسو په بدل کې د لوړې قسم ورکړی دی. السلام علیکم، وخت مو په خیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. ډاکټر عبدالله چې د ټاکنو کمیسیون پایلې ونه منلې او له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې سم یې د ټول شموله له حکومت د ولسمشر په حیث د ځان د لوړې مراسم ترسره کړل، چې په یادو مراسمو کې هغه ته د هیواد د قاضي القضات پر ځای د ولسي جرګې پخواني غړي شهزاده شاهد لخوا قسم ورکړل شو. ویل کېږي چې شهزاده شاهد د پیسو په بدل کې ډاکټر عبدالله ته د لوړې د مراسمو پر مهال د وفادارۍ او هیواد سره د مینې قسم ورکړی و. د سترې محکمې یوه پخواني غړي چې اوس له هیواده بهر ژوند کوي او د نوم د نه ښودلو په شرط سیحون وی پاڼې ته ویلي دي چې ډاکټر عبدالله هغه ته دا وړاندیز کړی و چې تیاره به ورته چورټر کړي او ده ته د لوړې په مراسمو کې د قسم ورکولو په بدل کې به ورته 300,000 امریکایي ډالر ورکړي. خو د سترې محکمې دغه پخواني غړي د پیسو دغه وړاندیز د قانون د نقضولو له امله نه دی قبول کړی او ترې ډډه یې کړې ده. یاد کس ویلي دي چې عبدالله پر د سربیره د سترې محکمې د ټولو پخوانیو غړو ته وړاندیز کړی و چې نوموړي ته د لوړې په مراسمو کې قسم ورکړي او دی به یې په بدل کې په زرګونه ډالر ورکړي. خو په وینا یې یاد وړاندیز ورسره د سترې محکمې یوه پخواني غړي هم نه و منلی. یا د سرچینه زیاتوي چې ډاکټر عبدالله چې ونه توانېدو چې د سترې محکمې کوم غړی دی دې ته حاضر کړي چې هغه ته د لوړې مراسمو پر مهال قسم ورکړي. نو یې په ولسي جرګې کې د کونړ د خلکو پخواني استازي شهزاده شاهد سره 1.5 ډالر وړاندیز وکړ او هغه هم ورسره ومنله. دغه سرچینې دا هم ویلي چې ټاکل شوې وه چې د فضل احمد مانوي به ډاکټر عبدالله ته قسم ورکوي. خو د ډاکټر عبدالله ټینګار بیا پر دی چې یاده چاره باید یو پښتون نفوذ لرونکی شخص ترسره کړي ترڅو د پښتنو له نفوذي اپشن څخه ځان ته مشروعیت ورکړي. خو ونه توانېدو او اړ شو چې شهزاده شاهد سره خبرې وکړي. قدرمنو دوستانو، که غواړئ چې د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو څخه ځان خبر کړئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ.